په غربي هېوادو کې د حلالو حرامو غوښو ستونزه لویه ستونزه ده. زموږ تاسو ډېر افغانان په دې فکر کې دي چې چرګان خو په عموم ډول باندې ټوله حلالېږي او وینې یې تویېږي، نو دا ټوله حلال دي. او پسونه هم سرونه یې وال کېږي، وینې یې تویېږي، دا ټوله حلال دي. مګر له بده مرغه دا باید ووایم چې دلته دوی دا نه حلالوي او دا وینې یې نه تویوي. ډېر بعضې کمپنیانې چې اسلامي ټولنې ورته د حلال سرټیفیکیټ ورکړی دی، هغه کمپنیانې حلالوي او وینې یې تویوي. مګر په ډېر کمپنیانې شته دلته په برق باندې وژنې. لکه که زه به تاسو ته ویډیو وګورم، که پیدا سوه په دې داسې کې به تاسو ته پرېږدم. هغه د چرګانو سرونه په اوبو کې کوي، د پاسه هم ورباندې برق یې لګوي او چرګان په همدې ډول باندې وژنې. دوی وینه یې نه تویوي. نو د همدې امله چې وینه توی نه سوه، دا د اسلام دین کې، یهودیت کې دین کې دلته یهودیان هم دانې نه خوري، ځکه چې دوی وینه یې نه تویوي. همدا ډول پسونه هم دوی په برق وژنې. نو تاسو که زیاتره په دا غربي هېوادو کې یاست، نو کوښښ وکړئ چې هغه غوښه پیدا کړئ چې د حلال سرټیفیکیټ ولري. که حلال سرټیفیکیټ ونه لري، دوی په برق وژني او د برق وژل دا دی چې وینه نه تویېږي او وینه په هغه بدن کې د حیوان په بدن کې وچېږي. او دغه ستونزه ده چې اسلام دین هم ویلي دي او یهودیانو هم دا ویلي دي. حتی د عیسویت دین هم ډېر عیسویان هم دغه غوښه نه خوري. نو تاسو هم چې کله غواړئ حلاله غوښه پیدا کړئ، په هر کمپنۍ چې غوښه لري وګورئ د حلال سرټیفیکیټ لري که نه. بل قدم، که ځئ سوپرمارکېټونو کې مثلا په استرالیا کې EST لیکلی دی، د EST بغلته یو کود دی. نو که تاسو په خپل موبایل کې EST چیکر وګورئ، EST چیکر د اسلامي ټولنې یو ویب سایټ دی. هغه تاسو ته دا تاییدوي چې دغه غوښه حلاله ده یا حرامه ده. نو دا یې بله لاره ده په سوپرمارکېټونو کې او قصابیانو دپاره د حلال سرټیفیکیټ پوښتنه وکړئ. مننه.